چې کله اودس کې او په اودس کې اودس چاردام کې په سر باندې مسح وکړي بیا په غوږونو مسح کړي هغې دپاره به نوي اوبه رالی او که نه سنت طریقه دا ده چې کله لاسونه لامده کړي او د سر مسح به دې وکړه په دقه لمدو ګوتو باندې به بیا د غوږونو مسح کړي نورې اوبه به وله نه رالي الا عند الحاجه مگر که حاجت دا دی چې ګوتې وچې شوي دا حاجت دی لکه حدیث کې دا د امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی الاذنان من الرأس غوږونه د سر نه دي غوږونه څه نه دي یعنې سر کې دي نو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دلته څه بیانوي د انسان د پیدایش خبره بیانوي چې غوږونه سر کې دي شرعي مسله بیانوي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که موږ ته دا بیانولی چې یاره هسې د انسان دا شکل راته بیانولی چې د انسان غوږونه په سر کې دا خو موږ هم وینو غوږونه په څه کې دي سر سره دي نه یو شرعي مسله درته بیانوي چې د غوږونو مسح د سر سره ده او بله به سر مسح لازم ده نو د غوږونه د سر نه دي نو دې باندې مسح لازم شوه یو دا مسله ثابته شوه نو بله دا چې مدقه لامده لاسونه چې کوم باندې ته د سر مسح وکړه په دې باندې به د غوږونو مسح کوې او څومره صحابه کرامو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس چاردام طریقه را نقل کړې ده که نه نو یو پکې هم دا نه دي ذکر کړي چې هغه بیا د غوږونو د مسح دپاره اوبه تازه کړي دي یو روایت کې داسې راځي چې امام بیهقي راوړی دی چې رسول الله وسلم اودس چاردام وکړو نو د غوږونو دپاره نورې اوبه راواغستې خو دغه روایت شاذ دی د محدثینو په تله کې دغه نورو حدیثونو مقابله نشي کولی او که صحیح شي که نه که صحیح شي نو هغه به موږ د دې دپاره کو که چېرته ګوتې دې وچې شوې نو بیا نورې اوبه راواله دغه حدیث به دلیل که نور اصل به دی چې په کمو لاسونو کې لاسونه دې لامده کړو په سر دې مسح وکړه همدقه لامده لاسونه یا ګوتې په دې سره به د غوږونو مسح وکړي عبدالله بن عمر نه ثابت دی چې هغه به نورې اوبه راغستې هغه هم ته دې لپاره دلیل کولی شي چې کیدی شي د هغه ګوتې وچې شوي نو چې ګوتې وچې شوي نو بیا ته به وچې ګوتو خو مسح نه کېږي نو دې لپاره بیا اوبه راغستی شي او دا موږ نه وایو داسې چې یعنې که چا دا لاسونه بیا لامده کړو د مسح دپاره د غوږونو د مسح دپاره اودس یې نه کېږي خو نه سنت طریقه یې پرېښوده اودس کېږي خو غوره طریقه ځکه چې موږ دا بعض کسان راشي که نه ډېر ناشنا تپوس وکړي وایي د دې رفلیدینو نه بغیر مونځ کېږي ته کېږي هسې چې کېږي چې موږ یې نه کوو عجیبه خبره شوه یعنې د پیغمبر طریقه ته داسې په حال اسانه پرېږدي یاره که دا کار مونږ ونه کړو کېږي او کېږي خو غوره طریقه ده نه پاتې شو ته ثواب ګټې که نه عبادت مونږ ولې کوو چې ثواب ګټو نو ثواب پوره وګټه کړه یعنې ښه قصدن عمدن وی چې یعنې زه د خپل عبادت ته ثواب پوره ګټل نه غواړم لکه یو مولوي صاحب دا خبره کوله وایي سوره فاتحه چې په مانځه کې ونه وی وایي حدیث کې ورته خداج ویلی شوي که د خداج څه معنی ده وایي نیمګړی مونځ نو څه وایي وایي مونځ خو وشو که نه بهرحال وایي نیمګړی دی خو څه وشو خو شو که زه صحیح شو ستا خبره ده وشو نو نیمګړی ولې به دې خلکو باندې کېږي نو دا عجیبه خبره چې د دې نه بغیر دا کار کېږي که نه کېږي که چې کېږي یو موږ یې نه کوو اوس صحیح ده که ته لاسونه بیا لامده کړي او غوږونو دا مسح به کړي اودس بلکل صحیح ده ګناهګارېږي نه خو غوره طریقه ده نه پاتې شو او دا بار بار تاسو خطبه کې اورئ او حدیث کې چې راغلی دی وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او غوره طریقه په طریقو کې هغه د چا ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث داسې دی امام طبراني راوړی دی خذوا للرأس ماء جدیدا وی د سر دپاره نورې اوبه راوالئ او بیا د هغې نه د عباس دا ثابتوي چې غوږونو دپاره به نورې اوبه نو دغه حدیث سندن کمزوری دی او په هغې کې یو راوي دی دهثم ابن قران او هغه بعضو محدثینو کمزوری کړی دې کې دا فایده به ته هم بیان کړو دا عوام اکثر موږ ته دا وایي هغه مولوي صاحب هم حدیث بیانو نو هر حدیث صحیح نه یو منکر حدیث په دې ورځو کې ډېر مشهور شوی د هغه یو شبهه پیش کړې ده هغه راته بیانوم هغه وی ما ته خلک منکر حدیث وایي چې دی د حدیثونه منکر دی وایي هر سړی دنیا کې چې دی دی وایي څه نه څه د حدیثونه منکر دی
نو دوی چې دا کمزوري حدیثونه نه مني دوی ته منکر نه شو؟ عوام خو عوام دي. ماشاءالله مفتي صاحب څنګه ښکلی جواب ورکړو. او دې ته به تاسو کې هم بعض وایي چې دا خبره خو د هغه سنه صحیح دی ځکه چې حدیث خو هر سړی د بعضو حدیثونو نه څه دی منکر دی. نو د هغې جواب دا دی د کوم نه چې موږ منکر یو موږ یې حدیث نه ګڼو. چې کله داسې وویلی چې چې منکر حدیث دا پلانې د حدیث نه منکر دی یعنی دی د صحیح حدیث نه منکر دی. اوس یو منګړت روایت موږ ته راورسېدو سند یې نشتي زه یې نه منم بل ما ته حدیث نه دی انکار وکړو نو هغه حدیث نه دی نو ما ته څنګه انکار کړی ما خو انکار دی داسې خبرې نه وکړو چې هغه حدیث نه دی نو زه منکر حدیث شو نه شوم که نو دا خبره د هغه څه ده دا غلطه ده. اوس که دلته زه دا حدیث نه منم نو ولې نه منم حدیث نه سند یې صحیح نه دی نو دا هغه شان منکر حدیث ته نه جوړېږي چې صحیح بخاري پورې خانده و صحیح مسلم پورې خانده او نورو کتابونو پورې خانده وي هر سړی څه نه څه منکر دی داسې ډکوسلي دي او پته نشي چې د بس خلک دا خبرې څنګه قبلوي دا کوم چې ورته ناست او کوم چې اوري او وایي سبحان الله ماشاءالله لکه بل ورځ یو تقریر کې دا خبره وکړې یو کس او په خوږ اواز کې قرآن چې نازلېدو وایي بخاري و عوام وایي نه نو خو موږ هم دقه وایو که نه چې هغه ټیم کې نو اوس څنګه شو. اوس ته دې خبرې ته وګورې دا د کوم ځای لطیفه ته بیانې قرآن چې نازلېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و که نه و د دې جواب دا دی و. امام بخاري د دغه پیغمبر خبرې را نقل کړي دي خو د ده ته چې ناست نو هغوی عقل او هر څه خرڅ کړي ځکه ورته ناست نو بیا بعض پکې دا خبرې وکوي وایي څه ناشنا دلیل یې ووایي چې قرآن چې نازلېدو نو صحیح بخاري و صحیح مسلم و دا خو ټول حدیثونو کتابونه د علم ټول کتابونه گزار که دقه وایه قرآن چې نازلېدو دا و قرآن چې نازلېدو پیغمبر و که نه و دا خو هغه موږ ته بیان کړی هم د دغه پیغمبر خبرې بیا د علماو موږ ته را نقل کړي دي دغې ته حدیثونه وایي پوه شوې په دې مسلې د هر چا بیان مه اورئ نن سبا دا کټه فتنه راوتې ده دا بیانونکي ډېر شوي دي او حدیث کې راځي ما د قیامت علامات چې بیانول په هغې کې واورئ تفصیلي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده وایي عمل کوونکي به کم شي بیانونکي به ډېر شي. نن سبا بیان ولا ډېر زیات دي او روزانه نوې مولا مارکیټ ته راوځي نوې او د اصل نسل یې پته نه لګي عقیدې څه ده منهج یې څه دی پټکې په سر کوه ښایسته ښایسته خبرې کوه کوم عالم چې پکې 20-25 کاله علم کړی د هغه څوک نه مني او دا چې ورځ دوه کې فیسبوک ته او ټیک ټاک ته راوځي د هغه خبرې بیا خلک مني دغه پېژنې که نه هغه مرزا جهلمي چې دی پوره نوم یې څه دی محمد علي که نه محمد علي مرزا نن مې اورېدو هغه یو نوي مسله بیان کړه او دا موږ چې د وخت نه چغې ووو چې د عالم تپوس کوئ چې د علم ورسره شتي او که نه ډېر خلک د هغه نه متاثره دي وایي دی ډېر حق بیانوي چا تې تپوس کړی دی وایي د خورزې د لور سره جزاک الله د خورزې د لور سره نکاح کېږي او که نه او د رویرې د لور سره نو وایي دې کې څه دي حرامه خو یې په تا باندې خورزه ده حرامه په تا باندې رویره ده قرآن دقه ویلي دي وبنات الاخ وبنات الاخت قرآن خو یې مخکې څه نه دي ویلي نو ما کوم ځای کې ده چې موږ ورته چغې ووایو چې راشي دې خلکو سره علم نشتي د الله بندګانو دا مفتیان دا چې نام نهاد نن سبا راوتي دي دا انجینیران او دا پروفیسران دا ډېر شوي دي نن سبا دوی سره علم نشتي د ډېرو سره نو بیا خو قرآن کې دري چې وبناتکم او ستاسو لوڼه په تاسو حرام وي د نوسۍ ذکر پکې شتي نو بیا خو به نوسۍ حلاله او الله ویلی دي و امهاتکم او میان دي ستاسو د نیا باس پکې شتي نو بیا خو به نیا حلاله او داسې بیا زه جهالت ته وګورئ
وی د خورزي لور او د رویري لور وي دغه قرآن کې باس نشته نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي څه ناشنا فتنې زموږ په دې ملک کې دي او ځکه خو دا ابتلاءات او امتحانات په موږ راځي د غریبۍ په شکل کې د بدامنۍ په شکل کې دا اوس دا ګلۍ راغلې د غریبانو چې فصلونو د هغوی تباهي وشو زمونږ د لاسه هغه څاروي هم په عذاب کې دي څاروي هغه هم زمونږ د لاسه په عذاب شي نه د دین لحاظ دي نه یعنې د انسانیت لحاظ دي ډېر لږ خلک به راته میلاو شي چې هغه لحاظ ساتي د دې خبرو نو کوشش کوئ چې د خپل دین خیال وساتئ د دین د خیال ساتلو یو طریقه څه ده د هر عالم بیان به نه اوري اول به راشي د خپل عالم نه به تپوس وکړي چې یاره داسې یو مولوي صاحب راوتی دی ستا څه خیال دی طریقه دا ده ښه نو هغه به راته بیان کړي چې او دی عالم دی او که نه دی عام سړی په دې معلومولی شي چې دا مولا دی او که نه دی نشي معلومولی